یو جوړه جامې به درکړم. هغه چې راله او چې زه کله رالمه فاذا هي بامرأة اخرى بله ښځه ناسته ده، هغه هم جامې غواړي. له جامې ورکړلې قیمتي جوړه یې ورکړله. کله چې زما نمبر راغی فاعطاني دونها، ما یې لږه کمزورې ټوټه راکړله. هغه بل یې قیمتي ورکړله، ما یې کمزورې راکړله. وایي ما ورته ویلې عمر ته انا ابنة عمک، ای عمره زه ستا د تره لور یم او دغه بله دې د تره لور نه ده. یو انا اولها اسلاما، د دې ښځې نه ما مخکې ایمان راوړی، دې زما نه وروستو ایمان راوړی، ایمان یې وروسته راوړی. او دریم نمبر انت ارسلت الی، تا په ما پسې جواب را لېږلی، زه د خپله نه یم راغلی. زه ستا د تره لور یم، یو ما ایمان د دې ښځې نه مخکې راوړی، او انت ارسلت الی، تا په ما پسې جواب را لېږلی، او هغه د واتت بنفسها په خپل هغه راغلی ده، تا ما له بېکاره ټوټه راکړله او دغه ښځې له د قیمتي کپړه ورکړله. دا د ښځې جوابونه او درې دلایل. عمر خو عمر و که نه، زما او ستا وزیر اعلی و اسیر اعلی، وزیر خارجه و وزیر داخله، چاله صورت اخلاص نه وردی و څوک څنګه دی څوک څنګه دی. عمر ورته یوه خبره کوي، ویل ستا درې وانه خبرې صحیح دي، خو زما دلیل ته اوس غوږ کېږده. ویل زه ستا د تره زوی هم یم، تا ایمان هم مخکې راوړی، ما په تا پسې جواب هم در لېږلی، خو یوه خبره واوره، ته ما ته په قومیت کې نږدې، ته ما ته په قبیلې کې نږدې، او دا ښځه دا سردار دو جهان ته په قومیت کې نږدې ده، په قبیله کې نږدې ده. دا زما غیرت نه برداشت کوي چې تا له قیمتي کپړه درکړمه او د پیغمبر سره چې په رشته کې نږدې ده هغه له بېکاره کپړه ورکړم.